دلته راغلو دغه د والګاو په نوم یو ښارګوټی دی، ډېر ښکلی دی. په دې کې به لږ وګرځو، مازدیګر دی، بیا به بېرته کمپ ته ولاړ شو. دلته د والګاو کرون په نوم دوه ډېر ښایسته ښارونه دي. نو لږ سودا مودا مخلو، بیا همداسې پسې ځو د خیره. ډېر ښه جوړ شوي د دوکانونه ودانۍ دا ټول ډېر عجیبې دي. دلته په عکسو کې ویډیو کې به خامخا وینئ. داسې دا ودانۍ ډېرې عالي ډیزاین شوي دي، ډېرې ښکلي ډیزاین شوي. ټولې ودانۍ کړکۍ او دروازې داسې یو ډول نقاشي شوي دي. بالکونونه خو وګورئ څومره زحمت په ایستل شوی، ښکلي شوي. نو زه فکر کوم دا به د جرمني څه چې د اروپا په کچه له ښکلیو کلیو نه یو وي. دا ګاسټوف ډېر ښکلی دی. ټولې ودانۍ هرې خواته چې دي ډېرې عالي دي. تورستان دلته هم ډېر ګرځي، ځکه هوټلونه او کمپینګ ځایونه او داسې شیان بیخي شاوخوا کې زیات دي. دغه ودانۍ باندې د نقاشي ډېره ښکلې ښکاري. نو دغه ټوله ډېره ښایسته او ښکلې سیمه ده. دلته یې نقشه هم شته، کتلی شئ. دلته د تورستانو لپاره د انفارمیشن یا معلوماتو دفتر هم په همدې شاوخوا کې دی، خو دلته نقشه ده د دې سیمې، په دې کې ټول معلومات لیکل شوي، ښودل شوي چې کوم د لیدلو وړ ځایونه دي. جهیلونه بیخي ډېر زیات دي او نور هم د کتلو وړ ډېرې ښکلې سیمې شته. نو یو وړی په تودو هواو کې دلته باید راشئ، خامخا راشئ. بیخي ډېر عالي ښکلی ځای دی. دا وګوره یو وړ سرایګوټی دی، د همدغې ښکلې شوې ودانۍ دی بل طرف ته. همدغه ټوریست انفورماسیون سنټر یا دفتر دی د تورستانو لپاره. دا د مغو کمپ نه چې موږ اوس پکې اوسو 15 دقیقې موټر لاره ده دې ځای ته. نو بس یا که پیاده راځئ ممکن نیم ساعت شاوخوا لار وي، کم او زیاته. نو همداسې راتلی شئ، دلته ساعت تېرولی شئ، ګرځېدی شئ د ورځې. که سودا چې شی په کار وي اخیستلی شئ، ځکه لیډل، الډي او بعضې نورې مغازې ایډیکا دغه شته دي. نو خپله سودا واخلئ او د دې نه ولاړ شئ بېرته، او شپه مو خپل ځای ته ورسوئ. دلته معلومات چې ورکړي دي غره ته د ختلو لپاره
دغه لوحه کې وینئ چې بعضې 15 ساعته لار ده، بعضې 2، بعضې 1. نو دې خوا ته فکر کوم ډېر ښه ښه ځایونه شته. دغه باسکل والا هم ځکه ډېر ګرځي. ډېره جالبه ده چې په دغو غرو کې دی ګرځي. که غرونه هر څو لوړ هم وي اکثره دی خیږي پرې کوزیږي. موږ ته ډېر په مخه راغلل او ډېر تکړه دي ډېر. نو ډلې ډلې ګرځي، خپل وسایل هم ورسره وي. هم د کوم چا باغ دی او دا یې دیوال دی د باغ. نو بس دغه رقم ځایونه دي. زه به بېرته وګرځم کرار چې بیا موټر نه لرې نه شو بېرته ولاړ شو. ګیس شو، ټوله شپه باران و. خیمه هم لږ چې لنده ښکاري دا چې بیرون څخه. یو ځل بیا سلامونه او سهار په خیر. ملګري ویده وو، تر اوسه خوب یې نه دی پوره. زه راووتم داسې به لږ ولاړ شم په دې غره کې. داسې لیر تللې پورته ډېر د لیدلو وړ ځایونه شته. نو که بیا باران رانغی نو همدلته د ورځې به وو یوه بله شپه هم، او که بیا هم باران و ممکن بل ځای ته ولاړ شو یا یو هوټل ته، ځکه شپې سړی باران د لاسه په خیمه کې خوب نشي کړی. نو بس دا لړۍ تعقیب کړئ چې نور څه پېښېږي. هغه لوړ غرونه نو اوس په وریځو پټ دي. یو ساعت وریځ وي، یو ساعت باران وي، یو ساعت لمر وي. ډېرې جالبې هواوې دي. نو دا دې خوا ته بیا ټول د کمپینګ ساحه ده. دلته لوحه کې چې ښودلي دي آسان هم ځي په دې لار. څاڅکی باران اوري او دې خوا دواړو خوا ته ګڼ ځنګل دی، خو دې خوا ته بیا د لار وتلی پورته. آرامي ده نو. دلته د دغه فارمونو بوی زښته زیات دی، ځکه غواوې او میږې او شیان خلک فکر کوم ډېر ساتي او ساتل یې هم اسانه دي. فقط یو چمن نه سیم تاو کړي، هغو ته برق ورکړي د غټې ساحې نه نور دونه وتلی هم نشي، هملته مړېږي. د اوبو سیستم یې ورته برابر کړی وي. نو په ډېرو ځایو کې حتی چوپان یا شپون یا دغه شی نه غواړي. نو د شاتو مچیو صندوقونه هم دي دلته. دا ټولې ساحې د دغو کارونو لپاره ډېر عالي ځای دی. ژمي کې ممکن لږ سختي وي، خو دومره واښه او شیان ذخیره کېږي چې دغه چمنونه خو ټول ریبي که نه. هره میاشت کې به ځم ډېر غټېږي. نو د دې ته اړتیا نه به هم ډېر وي، زیات به وي. ښه داسې لوړ راوختو. دلته لوحه کې لیکلي دي چې دلته کوم ډول حیوانات شته او کوم ډول بوټي شته. ډېر زیات دي. دا لاندې شمېره یې هم لیکلې که څه عاجله خبره کېږي دې ته به زنګ وایي. داسې ځایونه نو د ملایانو خبره بلا تشبیه جنت دی. داسې
ښکلې ځمکې، ښکلي کورونه، ښکلې فضا، ښکلی طبیعت. او دلته چې څوک اوسي نو هغو خلکو مزې وکړي. البته نه یوازې وړي کې، ژمي کې هم، په ژمي کې هم دلته ډېر زیات خلک چکرو ته راځي، میلو ته راځي. د ګوګل ماپس کې که د کمپینګو یا نور ځایونو عکسونه وګورئ، ژمي وخت کې هم خلک ډېر زیات راغلي عکسونه ایښي دي، ځکه دلته سکي کېږي، نورې ژمنۍ لوبې کېږي په دې غرو مرو کې. نو هر وخت کې دا ځای ډېر عالي دی. خو څومره چې زه متوجه شوم، فکر کوم ځوانان ډېر نه اوسي، زه یوازې هغه اوسي چې لږ لږ کار و بار کا دلته. نور اکثره یې غټو ښارو ته ځي، ځکه دې ځایونه ماړه دي. او غټ ښارو کې نو بیا دوی دپاره نور سهولتونه زیات وي، زده کړو، د کار، د بل ملګرو د ساتېرۍ. خو که څوک وس ولري راشي دلته آرام ژوند وکړي، په داسې سیمو کې ډېر زیات خوند اخیستلی شي او ډېر آرام ژوند تېرولی شي. سړي چې عمر زیات شي، تر هغې وخته باید پیسې ډېرې وګټي څو همداسې یو ځای کې د ژوند دپاره چاره او لاره برابره کړي. وریځې هم کرار کرار پورته کېږي او هوا صافېږي انشاءالله. هغه چې ما برق ورکوي، داسې پټۍ تاووي، دغه پټۍ ده، یو لاین غوندې یو شی دی، ډېره ضعیفه جټکه لري د برق، یعنې قوي نه دی، سړی نیسي نه، خو هغه حیوانات ډاروي. ګوره آسان ګلالي پکې پراته دي، هم دې ځای نه نوځي. یو یې بیاڼ دی فکر کوم، دا یوه به اسپه وي. دغه وړې وړې کوټې چې هر ځای ښکاري، دې ته مو فکر دی ښایي سوال درته پیدا وي چې دا چېرته جوړې کړي دي دومره ډېرې، یا کورونه دي؟ دا کورونه نه دي، دا یې دغه شاوخوا چمن چې ریبي همیشه، بیا هغه داسې ټولوي ګاټ ګاټ او په دغه کوټو کې یې اچوي. نو بیا به نه پوهېږم، ممکن نورو ځایونو ته وړي د دې ځای نه، او یا به کومه بله استفاده ورنه کوي، ځکه دا خو به ډکېږي. دا چمن ډېر زر زر غټېږي دلته. هلیکوپترونه نو چې دلته ګرځي، ډېر وخت کومه نظامي یا شخصي داسې ګټه نه ترې اخیستل کېږي، اگر چې شخصي ښایي وي، ځینې خلک چکر پکې وهي یا پاراشوټ کې ځان راوغورځوي یا بله نخره وکړي خو ډېر وخت د امبولانس په توګه کار ورنه اخیستل کېږي، کله چې چېرته عاجل مریض وي یا په لرې پرته سیمه کې وي چې موټر نشي ورتلی، بیا هلیکوپترونه پسې راځي. بیا هره شفاخانه یا سترې شفاخانې د خپله احاطه کې یا په خپل ځای کې شاوخوا کې د هلیکوپترو لپاره خاص ځانګړی میدان لري، په هغو کې بیا د مریض یا ناروغ یا هر څوک زخمي دا کته کوي تر څو زر رسیدګي ورته وشي. نو په دې ځایو کې د هلیکوپټرو یو داستان دغه دی د ګرځېدو. اوس هم دې خواته یو راغی، دې خواته غرونه دي، ممکن امبولانس به زر نشوی را رسېدی کوم مریض ته، نو هلیکوپټر پسې راځي. او روغتونونه اکثره ستر روغتونونه خپل ځانګړي هلیکوپټر لري، هملته ولاړ وي. همداشان د فویوې چې ورته وي یا اور وژونکي اطفایې ډله، دا هم هلیکوپټرونه لري. یو بل شی چې زما فالوور یا د ملګري چې ویډیو ګوري ښایي ورسره بلد نه وي، هغه دا دی چې دلته په جرمني کې د اور وژلو اداره او امبولانس دا دواړه سره یو دي، یوه اداره ده.
یا د پیښو حادثاتو د وروژنو د امبولانس دا ټوله یوه اداره ده او شمېره یې هم یوه ده. نو که زنګ وهئ موږ یوې شمېرې ته به زنګ وهئ، بیا هغوی تقسیموي چې تاسو پسې امبولانس اړتیا ده یا د اطفایې اړتیا ده درپسې درشي یا بل. فقط د پولیسو شمېره توپیر لري. نور په حادثو کې، په ناروغۍ کې، د اور په مسله کې، په د ټولو کې کولی شئ همغه 112 شمېرې ته زنګ ووهئ او د پولیسو لپاره بیا 110 شمېره ده. نو امریکا خواته فکر کوم بیا 911 ده د پولیسو او ښایي د حادثاتو هم وي، نه پوهېږم، خو ملګري به پوهېږي چې هغه خواته اوسي. خو جرمني کې دا ډول سیستم دی. دا وریځې ښکلې ښکاري دې خواته لمر هم یو ورسره ښکاره کړي بیا ورک شي. اوس د ګیز 9 بجې شاوخوا دي دلته چې زه راغلم، تقریبا 1 ساعت مزل مې وکړ د هغو کمپ د ساحې نه. نو همداسې ځم. پسه اوبه لکه چې خلاص شوي دي که څنګه مسله ده چې بغي ښه چاغ چاغ پسونه دي. څنګه چل دی؟ تږي یې که وږي؟ ښه، دا دره همداسې وړاندې پسې غځېدلې ده تر میټن والډ پورې. د میټن والډ نه پورته بیا ګارمیش دی او ګارمیش نه اوخواته بیا فوسن او دغه ځایونه دي. پسې همداسې وړاندې سړی ځي د سویس تر سرحده پورې، بیا بېرته که راګرځي فرانسې سرحد دی خواته او نور سرحدونه د جرمني. دغه سیمې ټولې ډېرې ښکلې دي. د فرانسې سرحد سره هم تېر کال چې موږ تللي وو ویډیوګانې هم دلته شته. د شوارز والډ یا تور ځنګل په نوم هغه سیمې، ځنګلي سیمې ډېرې ښکلې وې. دلته د لاندې فکر کوم رود اوبه هم شته.